مسلمه برې څنګه دی خوار دی که هغه دی ښه دی دې دواړو کې کوم یو ښه دی دا ښه دی دا زما شنو ودرېږه السلام علیکم ورحمت الله نن مسلم خان هم را سره دی د ګډان اغوستې دي دواړه به حلال کړو او غوښه به مسکینانو فقیرانو باندې توزیع کړو تر څو روژه ماتي ته یې پخه کې وي خوري مسلمه دا تا اغوستي کینه تا اغوستې دي دا یو ورور د جرمني کې نوم یې راته نه راځي خو تقریبا هو 80,000 کوم یو خوار دی دا په څه شي چاغېږي خالي وربشې ښځه صحیح دی 8,580 افغانۍ را لېږلې وې تقریبا 26,000 روپۍ مو دا دواړه واخیستل په کابل کې دا قیمت دي او یو 300 روپۍ کرایه شوه او 1000 افغانۍ به قصاب ورته ورکړو کرایه ته کېنه تا ورکړې څونه څه وه ښه بیا صحیح ده کېنه اوس ما ورکړې ښه ته به تا به سره حساب کوو چې ودرېږ دا به اوس انشاءالله څه شی کوو نورې بیا وګورئ یو دا سپینه اچوه نه دا یو دانه اچوه نور سره غوښه ورسره اچوه او نور سره غوښه واچوه واچوه ورسره بسم الله که تا په دې برکتي لاسو باندې بس دی بس یاره خو ولې دا به له خیره دی وخوري که نه یو سپینه ورسره اچوه نور دا سره اچوه ښه واچوه دا چې د خلکو ته ورکړو که نه نو زړه به یې څونه دعاګانې وکړي که نه څوک دا ګړای نه دی راو ها نن خراب نه خوري مسافر خلک دي مسافر پسې نه ویني بس دا ډیره شو کنه که برابر ده ها الله دې قبول منظور کړي امين ها دوستانو ته به ان شاء الله تقسیمو او خدای پاک دې مرسته کوونکو ته اجر ورکړي او چې څوک خوري پخې کور کې الله دې هغې ته شفا وګرځي ډېره مننه السلام علیکم دوستانو وم کتله چې موږ دا غوښه کومه څه خلکو ته توضیح کړه الله دې دې وروسته صدقه قبوله کړي او مسلمانو ته کتل که نه داسې خلک ځینې شته چې هغې ګټې په میاشتو نه خوري مسلمه څنګه ده ایمان بس د الله دې ټولو قبوله کړي ډېره مننه السلام علیکم لاس په پورته کړه خدای په امان او چېرته روان یې کونړ کې چېرته خدای په امان